تاسو دا فکر کوئ چې زموږ د پښتنو په نفسیاتو کې د کریټیسزم یعنی تنقید، نقاد او منفي سوچ څومره زیات شو؟ دومره نقصان یې راکو چې نن موږ خپل بچي ته وایو چې ته وګوره ستا د ماما زوی یا د کاکا زوی څومره کامیاب شو او تا خو زه په شرمونو وشرمولم. خو ولې دا ورته نه وایو چې په دغه ماشوم باندې یا دا زما کلیوال ګاونډي یا خوریا او وراره باندې زه څومره فخر او ویاړ کوم. موږ الټا د دې خپل ماشوم په ذهن کې د دې بل ماشوم د کامیابۍ نه کرکه او نفرت پیدا کوو چې بیا سبا زموږ د ماشوم د تنقید په شکل کې خلکو ته وایي چې دا خو په نقل او په رشوت او په دوکه دا کامیابي راغلی ده. په خپل هم نفرت کوو، په دې کم خفه یو چې خپل بچی ناکامه دی، خو په دې زیات خفه یو چې دا بل ولې کامیاب شو. د سوشل میډیا په کې ډېر غټ کردار دی. د تحقیق او د سبق نه زده کړې خبره تاسو سره شریکول غواړم، ځکه چې په خپله زه د دې اهل او جوګه نه یم چې تاسو سره داسې قسمه خبرې وکړم. یاد ساتئ چې د هر کامیاب انسان په شا باندې د دې مهنت او د قسمت نه علاوه داسې پټ اسباب یا پټ خصوصیات او کرامات چې په هغه انسان کې موجود وي او الله تعالی غواړي چې دا پټ خصوصیات جاری وساتل شي په ده کې، هغه د هغې دپاره د کامیابۍ یو مقام هغه له ورکړي. د دې ژوندي مثالونه هم درکولی شم. تاسو ګورئ چې د یو شعبې خلک 2 ډاکټران واخلئ، 2 وکیلان یا پولیس یا 2 هوټل والا واخلئ چې د یو ځای نه قیمه غوښه او پی راوړي په یو رش وي او بل اسې ناست وي. اوس دا کو تاسو په قابلیت یا په قسمت یا په مهنت وګورئ نو کېدای شي چې هغه کم ناکامه دی هغه به ډېر مهنت کوي خو هغه مقام ته نشي رسېدی. دا کمې پټې خبرې چې د حقوق العباد سره عموما تړلې وي، لکه دا د انسان عاجزي کېدای شي چې هغه عاجزه وي، کېدای شي د خلکو ډېر احترام کوي، اخلاص وي پکې، ډېر خلوص وي پکې د بل دپاره، کېدای شي چې ورکوونکی وي، خلکو له فایده ورکوي، په خلکو خرچه کوي، زکات خیرات ډېر کوي، کېدای شي چې هغه د مور او پلار د خدمت کولو ډېر توان لري او د هغوی نه دعاګو پاتې وي، یا بیا اخلاصمند وي، یا پکې صبر ډېر زیات وي، یا بیا هغه ډېر مثبت یعنی پازیټیو سوچ لري، یا رشته پالن وي چې د رشتو ډېر قدر او خیال ساتي. دغه هغه پټ خصوصیات وي چې هغه د بل ملګري نه د کامیابۍ یو مقام ته ورسي. زموږ نن سبا د سوشل میډیا په وجه دا خیال دی چې ګینې صرف او صرف بس مهنت دی او قسمت دی او خواري کول دی او قابلیت دی، د دې نه علاوه دا ټولې خبرې فضول دي. همدغه وجه ده چې موږ خپل اخلاقي اقدار ډېر شاته پرېښودل. موږ په خپل ثقافت کې هم د دې د لاسه ډېر وروسته پاتې شو. که تاسو وګورئ نن موږ ته هر شیز دوکه او غلا ښکاري. ځوانانو کې د هیڅ شیز طاقت پاتې نشو چې څه کار ته لاس واچي، هر څه کې ورته تیاره او دوکه ده. پولیس راته رشوت خور ښکاري، ډاکټر راته کمیشن خور ښکاري، جج راته هم غل ښکاري، مولا هم راته ګناهګار دی، او داسې یو شیز پاتې نه دی چې هغې ته موږ په مثبت یعنی په پازیټیو سوچ باندې وګورو. د هر شیز نه یریږو او کرکه ترې کوو. همدا وجه ده چې په کلو کې چې کم یو سړی هم کامیاب شي او لږ ښه شي، اولنی کار دا وکړي چې خپله کډه کوزه د کلي نه اوچته کړي، ځکه چې هلته هغه ته دغه نفرت یا دا منفي سوچ ډېر زیات ښکاري. زموږ حجري جومات هر څه په دې وجه باندې کم شو چې هلته کوم خلک راغونډ شي نو په هغوی کې مینه کمه او بیا نفرت پکې زیات وي. زموږ د صبر پیمانه دومره ده او د نفرت پیمانه هم دومره غټه کړې ده. مخکې ورځو کې یو استاد پروفیسر اتڼ وکړو د ملکن په یونیورسټۍ کې او د هغې نه څومره نفرت د خلکو خور کو. تاسو ګورئ کنه چې دا کم ټوپک موږ ته د دې نفرت یا دا کم ستنې موږ کې د دې منفي سوچ او د تنقید وهلې شوي دي چې په دې کې زموږ ډېره غټه تجربه ده. موږ یو شیز ته ګورو، په دې خیال ورته نه ګورو چې څه دې زده کړو یا ته څه ښه خبره واورو، په دې ورته ګورو چې ده کې به څه غلطي داسې راوباسو چې هغه وکړو. اوس دغه ټوپک د نفرت په دې سوشل میډیا باندې ډزول ډېر اسان دی، ځکه چې نه خو حجره دی او نه جومات دی چې ګینې مشر به دې وګوري، نه د چا سره سترګې ملاویږي، نه د څوک پیژني، نه څوک کور ته ګیلې له درتلی شي. بس کیبورډ باندې خپل ګیس وباسه، ټوپک وډزوه، نفرت هغه چې کوم سول دی خپل ذهن هغه مطمئن کا او بس لاړ شه وتښت. نن موږ خپل ماشوم ته د 3 کالو ماشوم چې سکول ته بوزو او هلته یو چاچا جارو وهي نو موږ ورته وایو چې وګوره که نه که ته سکول ته نه راځې نو ته به هم سبا داسې جارو وهي. خو دا ورته نه وایو چې دا وګوره کاکا څومره ښه سړی دی، تا ته سکول صفا کوي، سهار وختي را پاسېدلی، ته هم د صفایي خیال ساته او بیا ګند مه جوړوه. نو موږ په خپله هم په دې چاپېرچل کې راګیر شوي یو او د دې نه وتل غواړو، د دې نه په خپله هم تنګ شوي یو چې څه داسې طریقه وکړو چې په زور ځان کې دا څه پټ خصوصیات را پیدا کړو چې یو خو راته الله تعالی کامیابي او یو ښه مقام په اسانه راکړي، بل چې ژوند هم اسان شي. هغه د یو شعر الفاظ دي چې ښکاري راته هر څه نن سبا دروغ دروغ. هر شیز ته د تنقید او د منفي سوچ په سترګه مه ګورئ او په خپلو بچو کې هم
ډیر مینه، احترام، جذبه او څومره هم چې زموږ اخلاقي اقدار دي، زموږ چې کوم خپل د ثقافتي اقدار دي، مشر کشر مخکې ورځو کې یو ساوند وایرل شوی و او ما کتلی چې په هغه اواز باندې 10,000 خلکو ویډیوز جوړ کړي، یعنی دا 10,000 خلک خو سټریټ اوی د دې شي نه متاثر وو. هغه څه داسې خبرې وي چې مشر پکې چا راوستی چې گاډی زما دی، حجره زما ده او ټوپک او پیسې زما دي، نو مشر پکې چا راوستی. نو آیا دا مشران د خلکو په پیسو اخیستل، دا لکه د پیسو د اخیستو شی یا داسې ګوډاګي؟ نو دغه هغه شیزونه دي چې زموږ نه ختمېدو والي دي. مخکې ورځو کې مې د یو ډاکټر نه چې هغه ته دا اعزاز ملاو دی چې د پاکستان ینګسټ پروفیسر اف انټرونشنل کارډیالوجي دی، یعنی د ټولو نه ځوان انټرونشنل کارډیالوجي والا د پاکستاني ډاکټر دی. یو مریض ورپسې ډیر لري هسپتال ته راغلی او هسپتال لږ بېدرکه ځای کې و، نو مریض کړېدلی و. نو موږ راوند کوو، را سره نور ډاکټران، میډیکل سټوډنټس، نور هیلث پروفیشنل، سټاف نرس، دا ټول را سره موجود و او هغه مریض ډېرې ستغې سپورې وویلې او ډاکټر ته ویل چې ته دونه لرې دی هسپتال ته راتلی او موږ دونه وکړي دو او دونه هم پیسې ولګېدې، په 1000 خو هم صرف ګاډی وکړو، بیا صحت کارډ هم نه اکټیویټ کېدو، دلته هم 10,000 روپۍ د شپې ولګېدې او تو سحر رالی. زما 100% 100% مې دا خیال و چې دا ډاکټر صاحب اوس ما ته وایي چې بس دا ډسچارج کوه، هغه ته به وایي چې کوم ځای دې خوښ هلته علاج کوه چې بیا ما پسې را نه شي. تاسو یقین کوئ چې هغه مریض هغه ټول بړاس کلی ویستو او خبرې ختمې کړي. نو د ډاکټر صاحب ورته وویل چې ښه ستا خبرې ختمې شوې؟ هغوی ورته ویل او ویل غوسه دې لږه سړه شوه، ورته ویې خندل. ویل اوس راته دا ووایه چې څونه پیسې دې لګېدلي؟ نو هغه وویل زما سره 12,000 روپۍ لګېدلي او ما هغومره ټولې پیسې د جبه راویستې ورله ورې کړې. ویل دا واخله او ویل اوس به خوشحاله چې باقي ورځې د علاج وشي او ټیک شي. دومره سبق مې ترې زده کو او دومره صبر مې ډېر شو چې ما ته دا د یو فخر کار ښکاره شو چې دا صبر کول هم ډېر ښه شیز دی. مونږ خو صبر له د بغیرتوب او د دوستوب نوم ورکړی دی. زموږ په معاشره کې خو چې څوک صبر وکړي، کو کنځل چا وکړه او تا ورته ونه کړه، نو ته د اوس یو بېغیرته یې. د دې سوچ او د دې چکر نه دا چې کوم سرکل کې موږ ګیر شوي یو، د دې نه راوتل نن سبا ډېر زیات ضروري شوي دي چې په ځوانانو کې خاص طور پر دا جذبه پیدا شي چې د هغوی دا یره ورکه شي، یو کار ته لاس واچي چې لږ همت پکې پیدا شي. نو بس دا یو ضروري پیغام مې تاسو سره شریکو. کوشش وکړئ چې په خپله هم په ځان کې راولئ او د نور سره هم شریک کړئ. ډېره مننه.